السلام علیکم، تاسو ګورئ هم پښتو خبرونه او زه یم شاه سلیم جان. د ټول ناول به وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. هندوستان د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت کې یو کانفرنس رابللې او پاکستان ته هم په دې کانفرنس کې د شرکت بلنه ورکړې ده. د پروګرام تر مخه کانفرنس به د ملکونو د ملي امنیت د مشاورینو په سطحه جوړیږي چې پکې چین، ایران، روس، تاجکستان او ازبکستان ته هم دعوت ورکړی شوی دی. د افغانستان پخوانی صدر اعظم او جهادي مشر انجینیر احمد شاه احمدزی نن د خالی په ورځ په حق رسېدلی. د هغه کورنۍ وایي چې نوموړی له تیرو 2 میاشتو راهیسې سخت مریض او د علاج لاندې و. او ګرانۍ کې د کمی هیڅ امکان نشته. وزیر خزانه شوکت ترین ولس ته خبرداری ورکړې چې تر څو د کرونا اثرات نه وي کم شوي نو حالات به هم دغه شان وي. جماعت اسلامي د ګرانۍ خلاف باجوړ کې مظاهره کړې. د حکومت څخه پټرولیم مصنوعاتو او د بجلی په قیمتونو کې اضافه واپس اخیستلو مطالبه کړې ده. د 400 په شب قدر کې د غیر قانوني تعمیراتو خلاف اپریشن جاری دی او 15 دکانونه غورځول شوي دي. اپریشن د ایډیشنل ډیپټي کمشنر ثانیه صافي په مشرۍ د اتوار سحر وختي شروع شو او د اوبو د نالو په غاړه تعمیرات تیړنګ کړي دي. مقبوضه کشمیر کې د هندوستان فوج پر ډزو کې نور 4 کشمیریان شهیدان شوي دي. چارواکي وایي چې قابض بهارتي فوج د ضلع پونچ په سیمه کې یو سرچ اپریشن کې په کشمیري ځوانانو ډزې وکړې او 4 کشمیري ځوانان شهیدان کړي دي. نړیوالې وبا کرونا وایرس کې ورځ تر ورځه کمې روان دی چې دې سره مرګونو او نوي مثبتو پیښو شمیر هم کم شوی دی. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا جاری کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیر شوه روز کې ملک کې کرونا وبا نور 19 کسان وژلي دي. او د کوویکس پروګرام لاندې د امریکای کرونا ویکسین فایزر نور 40 لکه خوراکونه پاکستان ته ورسېدل. امریکای سفارتخانې وویل چې په ګډه به پاکستان او امریکای کې کرونا وبا له شکست ورکوي. د سعودي حکومت د کرونا پیښو کې کمی وروسته د مسجد الحرام صحن او د لمونځ کولو لپاره ټول بندیزونه ختم کړي دي. 2 کاله وړاندې د سعودي حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د حرم شریف صحن د عبادت کوونکو لپاره تړلی و. او د کرکټ مینوالو انتظار ختم. آی سی سی منز T20 ورلد کپ د عمان او پاپا نیوګیني ترمنځ لوبې نه پیل شو. نړیوالې کرکټ مقابلې به تر 14 نومبر پورې په متحده عرب اماراتو او عمان کې لوبېږي. د T20 ورلد کپ لپاره د قامي ټیم تیاریانې روانې دي. د پاکستان ټیم په 2مې ورځ هم جیم سیشن جاري و. ټیم به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 24مه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. او د پاکستان هندوستان د کرکټ لوبې د جوش او جذبې له وجې ثانیه مرزا یو عجیبه فیصله کړې ده. د پاکستان د کرکټر شعیب ملک میرمن او د هندوستان ټینس سټار ثانیه مرزا فیصله وکړه چې د سیالۍ په ورځ به سوشل میډیا څخه ځان غیب کړي. هغې وویل چې هغه پوهیږي چې د پاک هند سیالۍ وروسته د سوشل میډیا کاروونکي به خامخا په هغې نیوکې وکړي او هغه نه غواړي چې له کوم منفي نظر سره مخ شي. د ملک په وسطي او جنوبي سیمو کې به موسم وچوي، خو اسلام آباد، بالای پنجاب، بالای خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر سیمو کې د سیلۍ او د پړق پلوک سره د باران امکان دی. تاسو کتل مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل به وړاندې کوو. د یو وړې شاندمې نه پس موږ سره اوسئ. خبرونو کې یو واره بیا هرکلی او اوس راځو تفصیلي خبرونه اړخ ته. هندوستان د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت کې یو کانفرنس رابللی او پاکستان ته هم په دې کانفرنس کې د شرکت بلنه ورکړې ده. د پروګرام تر مخه کانفرنس به د ملکونو د ملي امنیت د مشاورینو په سطحه جوړیږي چې پکې به چین، ایران، روس، تاجکستان او ازبکستان هم ګډون کوي.
بھارتی میډیا وايي کانفرنس به د افغانستان روان امنیتي حالت، انساني بحران او بشري حقونو په اړه د طالبانو د پالیسو په اړه بحث وکړي. د ریپورټونو تر مخه طالبانو ته تر دې وخت غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې شوې چې د نومبر په 2مه هفته کې جوړیږي. سره له دې چې روس د اکتوبر په 20 ماسکو کې په یو کانفرنس کې طالبان ته بلنه ورکړي، ولې بھارتی میډیا وايي نوې ډلې د طالبانو ګډون څخه یره لري ځکه چې طالبانو تر دې وخت د نړۍ ډېرې غوښتنې نه دي منلي. دې غوښتنو کې نورو غاړو ته حکومت کې برخه ورکول او د ښځو په ګډون اقلیتونو او د نورو طبقو بشري حقونو ته درناوی ورکول دي. دا اول وار دی چې هندوستان د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی آی ای کامیر او آریانا پروازونه بیا پیلیږي. د افغانستان د ترانسپورت او هوابازۍ وزیر په کابل کې د پاکستان سفیر سره ملاقات وکړو او دواړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی آی ای کامیر او آریانا هوایي شرکت د پروازونو د واپس شروع کولو او د ټکټونو کمولو فیصله وکړه. په دې ناسته کې د پی آی ای چارواکو هم ګډون کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوابازۍ وزیر ملا حمید الله اخونزاده په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د جمعې په ورځ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي او ځمکني ترانسپورت د ستونزو د حل کولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملکی هوابازۍ ادارې په خپل رسمي فیسبوک خبرپاڼه کې لیکلي چې په دې ناسته کې د پی آی ای او د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو هم ګډون کړی. په خبرپاڼه کې لیکلي شوي چې د آریانا افغان هوایي شرکت، کامیر او پی آی ای هوایي شرکتونو غونډه په عادي ډول د پروازونو د پیلېدو په اړه خبرې وشوې او د ټکټونو د لوړو بیو د کمولو په اړه هم فیصلې شوې دي. او د پاکستانی حکومت لخوا افغان حکومت ته د ولس لپاره د امدادي سامانونو ورکولو کار روان دی. د پترس کې اتوار په ورځ هم په سلګونو ټنه خوراکي سامان په تورخم افغان چارواکو ته وسپارل شو. په دې اړه د جواد شنواری دا رپورټ. د پاک افغان پوله تورخم باندې د پاک افغان کارپوریشن فورم پاکستانی عوامو له طرفه د ګاونډي ملک افغانستان ته د خوراکي موادو څلورم کیب هم د ایډیشنل اسسمنټ کمشنر اشرف الدین د افغان کمشنر مولوی غازی ته حواله کړو. ایډیشنل اسسمنټ کمشنر اشرف الدین وی ګاونډي ملک افغانستان عوامو سره به د امداد دغه سلسله جاری وي. जो हम खैर सगाली की इमदाद है इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये जारी रहेगा. और इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ अशिया, आटा, चावल वगैरह खुर्दन अशिया खैर सगाली के तहत उनको दे दिए हैं और इंशाल्लाह और ये जारी रहेगा. और अपना हम अपसाया मुल्क अफगानिस्तान की इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ये खैर सगाली इमदादी के तहत अपना ताउन जारी रखेंगे. افغان ریفیجر منسٹر انچارج سردار شہزاد ویل افغانستان د مشکل وخت نه تیرږي. دوی د امداد دغه سلسله د ستاینې وړ وګرځوله. इस इमदाद का और इस कुमक का ये जो सख्त हालात में, मुश्किल हालात में हमारा साथ पाकिस्तान आवाम और पाकिस्तान हुकूमत ने किया, हम तो शुक्रगुजार है. افغانستان د مشکل ټیم نه تیرږي. د افغانستان عوامو ته د سخت او فوري امداد ضرورت دی. دوی د ټولې نړۍ نه غوښتنه وکړه چې د دې مشکل حالاتو کې د افغانستان سره مدد وکړي چې افغان عوام د مشکل حالاتو نه راوکاږي. کیمرامین ضیا سره جواد شینواری، هم پښتو ون نیوز، ضلع خیبر. او د افغانستان پخوانی صدر اعظم او جهادي مشر انجینیر احمد شاه احمدزی نن د خالی په ورځ په حق رسېدلی. دغه کورنۍ وایي چې نوموړی له تیرو 2 میاشتو راهیسې سخت مریض او علاج روانو. انجینیر احمد شاه احمدزی د سوویت یرغل وړاندې د کابل پوهنتون کې انجینرۍ څخه بیچلر او د امریکای کولراډو پوهنتون څخه انجینرۍ کې ماسټر ډیګري کړې وه. هغه څو کلونه د سعودي عربستان په فیصل پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی و. افغانستان د سوویت یرغل وروسته جهادي فعالیتونه پیل کړي او په لومړي ځلې د استاد برهان الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي پارټۍ د مرستیال په توګه او له څو کاله ځنډ وروسته د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ اتحاد اسلامي کې د مرستیال په توګه کار کړی. هغه د مجاهدینو د حکومت پر مهال د عبوري حکومت صدر اعظم او کورنو چارو وزیر هم پاتې شوی دی. او ګرانۍ کې د کمی هیڅ امکان نشته. وزیر خزانه شوکت ترین ولس ته خبرداری ورکړې چې تر څو د کورونا اثرات نه وي ختم شوي
تر هغې پورې به حالات هم دغه شان وي. وزیر خزانه شوکت ترین واشنگټن کې پریس کانفرنس په وخت ویلي دي چې تیل په شمول د نورو سیزونو قیمتونه په ټوله دنیا کې سیوا شوي دي. وزیر خزانه وویل چې تر څو چې د کرونا اثرات نه ختم شوي د ګرانۍ کمېدو هیڅ امکان په نظر نه راځي. شوکت ترین وویل چې د ملک 40% آبادۍ لبا ټارګېټډ سبسیډي ورکولی شي. شوکت ترین وینا وه چې موږ سره ډیټابیس موجود دی د کوم نه چې پته لګي چې د کوم کور څومره آمدن دی. وزیر خزانه زیاته کړه چې IMF نه $1 ارب ملاوېدو تمه ده. IMF ته اعداد و شمار ورکړی شوي دي د کومو چې به یو څو ورځو کې توثیق وشي. او بل خوا جماعت اسلامي د ګرانۍ خلاف باجوړ کې مظاهره کې حکومت څخه پټرولیم مصنوعاتو او د بجلی په قیمتونو کې اضافه واپس اخیستلو مطالبه کړې ده. مظاهره کوونکو د پریس کلب څخه تر د ښار مارچ وکړو او د حکومت خلاف یې نارې ووهلې. د جماعت اسلامي کارکنانو چې د پارټۍ جنډې اوچتې کړې وې ویل چې حکومت هر ورځ د ضروري شیانو په قیمتونو کې اضافه کوي چې د عام خلک د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. بل خوا د 400 په شبقدر کې د غیر قانوني تعمیراتو خلاف اپریشن هم جاری دی او 15 دکانونه غورځول شوي دي. اپریشن د ایډیشنل ډیپټي کمشنر ثانیه صافي په مشرۍ د اتوار سحر وختي شروع شوی او د اوبو د نالو په غاړه تعمیرات رنګ کړي دي. اپریشن کې د TMA د آپاشۍ محکمې فرنټیر کانسټیبلري او پولیس برخه اخیستې وه. په دې موقع ثانیه صافي وویل ځینې خلکو د شبقدر بازار په شاوخوا 4.5 کیلومتره د اوبو چینلو باندې غیر قانوني دکانونه جوړ کړي. ثنا صافي وویل د ټولو غیر قانوني تعمیراتو تر لرې کولو به اپریشن جاري وي. هغې ویل شبقدر بازار کې خلکو تقریبا 300 غیر قانوني دکانونه تعمیر کړي چې ټول به د منځه وړي شي. او مقبوضه کشمیر کې د هندوستان فوج په ډزو کې نور 4 کشمیریان شهیدان شوي دي. چارواکي وایي چې قابض بھارتی فوج د ضلع پونچ په سیمه کې یو سرچ اپریشن دوران په کشمیري ځوانانو ډزې وکړې او 4 کشمیري ځوانان یې شهیدان کړل چې له امله په سیمه کې شدید غم او غصه شتون لري. ضلع پونچ کې د قابض بھارتی فوج سرچ اپریشن په 9 ورځ هم جاری دی. تر دې وړاندې د خالی په ورځ په پلوامه ولسوالۍ کې 4 کشمیریان شهیدان شوي وو. د ریپورټونو له مخې د اکتوبر په میاشت کې د قابض هندي ځواکونو لخوا تر دې دمه 10 کشمیریان شهیدان شوي دي. او نړیوالې وبا کرونا وایرس کې ورځ تر ورځه کمې روان دی چې دې سره مرګونو او نوي مثبتو پیښو شمیره هم کمه شوې ده. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا جاری کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیرو 40 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 19 کسان وژلي دي چې دې سره په ټول ملک کې د مړو شمیر 28,291 ته رسیدلی دی. د NCOC لخوا د اتوار په ورځ جاری کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا مثبتو پیښو شره 1.9 وه. خیبر پښتونخوا کې د کرونا له امله په مجموعي توګه 15,683 کسان مړ شوي دي. په تیر شوه روز کې ملک کې 4,811 د کرونا ټسټونه وشول چې پکې 920 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی. او د کوویکس پروګرام لاندې د امریکای کرونا ویکسین فایزر نور 40 لکه خوراکونه پاکستان ته ورسېدل. امریکای سفارتخانې وویل چې په ګډه به پاکستان او امریکای کې د کرونا وبا له شکست ورکوو. د تفصیلات تر مخه د فایزر ویکسین نور 40 لکه خوراکونه نن پاکستان ته را رسیدلي دي. د امریکای سفارتخانې د سماجي رابطو په ویب سایټ ټویټر باندې ټویټ کړی چې یو ځای به پاکستان او امریکای نه د کرونا وبا خاتمه کوو. په ملک کې نن د کرونا مثبت کیسونو شره 1.8% ریکارډ کړی شوي او نور 40 کسان په حق رسیدلي دي. د امریکای ویکسین فایزر نور 40 لکه خوراکونه امریکای نه پاکستان ته را رسیدلي دي. دا 40 لکه خوراکونه پاکستان ته د کوویکس پروګرام لاندې ورکړل شوي دي. او د سعودي حکومت د کرونا پیښو کې کمی وروسته د حرم شریف صحن او د لمونځ کوونکو لپاره ټول بندیزونه ختم کړي دي. 2 کال وړاندې د سعودي حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د حرم شریف صحن د عبادت کوونکو لپاره تړلی و. وړاندې صحن پرانستل شوی و خو ورسره یو شمیر بندیزونه هم لګولی شوي وو چې د خالي په ورځ سعودي چارواکو دغه بندیزونه په مکمله توګه ختم کړي دي. د دې وړاندې د سعودي حکومت له اړخه د کرونا ویکسین لګونکو لپاره د حرم شریف او مسجد نبوي دروازې بغیر د کوم مشکل پرانستې وې.
په حرم شریف کې نن د اتوار په ورځ د اکتوبر په 18مه د 2 کلنې پابندۍ وروستو د سحر مونځ بغیر د پابندو او فاصلې ساتلو ترسره شو چې د حرمین ذمہوارو په خپل ټویټر پاڼه د دې یو ویډیو هم جاری کړی ده د سعودي حکومت په کال 2020 کې د کووډ 19 ناروغۍ مخنیوي لپاره د بهر څخه په ورتلونکو د حج او عمرې ادا کولو بندیز لګولی و دغه شانې د مقامي خلکو تعداد هم محدود کړی تیر کال په رمضان میاشت کې د اعتکاف د ځنډولو اعلان هم شوی و او د بنو اوسیدونکي ابراهیم د تیرو 18 کلونو راهیسې د شناختي کارت بندیز له امله د پریشانۍ سره مخ دی په دفترونو کې کار نه کېدو له امله دوی د احتجاج په توګه ماشومان ته د پولیو قطرې ورکولو او د کرونا ناروغۍ ویکسین لګولو څخه انکار کړی نور تفصیل ګورو د بنو څخه زموږ همکار فرحت الله بابر په دې رپورټ کې د بنو تحصیل و کاهل اوسیدونکي ابراهیم او د دوی خاندان د 13 کالو راهیسې د شناختي کارت د بلک کېدو له وجې د پریشانۍ ښکار دی دوی وایي چې احساس پروګرام صحت کارت او نور ضرورتي سهولتونو نه محرومه دي شناختیون بلاک دي و ډېر وخت نه بلاک دي تقریبا 2003-4 نه بلاک دي میشته د نه درولې دنې دغه نوټس راولو دا نوټس کله میشته میلاو شو بیا میژ ډېر کوشش پسې وکړ ډېرې تراپې مو وولې چې دغه میژ نه افغانیون د منځ نه وځي او چې کوم اوریجنل میژ خپل د فیملی کسونی دغه میژ ازود کېستی که نه شناختیون مخلوص کېستی خو د میژ فریاد چې کوم کنه هغه نه چار وده ابراهیم وایي چې کاغذي کاروایی کېدو 2 کاله پس هم د دوی خاندان نه براني کسان نه دي وتلي چې له وجې په دفترونو چکرو لګولو مجبوره دي ایجنټون دي سیګ هدي خو میشته یې ویداوټ انفارمینګ اس میشته یې دا شاعر کړی مانسته چې په هغه وجه باندې حکومت میژول سینسیب لکړی دی میژ متعلق د هر قسم ویریفیکیشن کړای شي انویسټیګیشن کړای شي وې هکړل او ان شاء الله کلیر هم راغلی دی او ډېر ویریفیکیشن میژ هم ورل چې کنفرم ملکونه سره خو دې بیا د خبره مطلب پینډینګ کړی دوه سری هل ربوسی نه دوی وایي چې موږ د علاج لپاره مریضان د بنو نه بهر نشي وړلی دوی د وزیر اعظم عمران خان او وزیر دفاع شیخ رشید احمد نه غوښتنه کړې چې دوی ته د شناختي کارډونه جاری کړي شي او د دوی په نادره ریکارډ کې تورون کسانو ته د سزاګانې ورکړي شي فرحت الله بابر هم پشتو ون نیوز بنو او اشرای رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل په لړ کې گورنمنٹ سکول برای سماعت او گویائی سے محروم اطفال کاټلنګ کې دستوره وشوه دستوره کې خصوصي ماشومانو په خپل معصومانه انداز کې حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ته د عقیدت او محبت پرزونې وړاندې کړې تفصیلات ګورو د کاټلنګ څخه محمد ایوب په دې رپورټ کې په گورنمنٹ سکول برای سماعت و گویائی سے محروم اطفال کاټلنګ کې د ربیع اول د نمانځلو په لړ کې روح پرور دستوره فایل شوې ده چې پکې کڼو او چاړاګانو ماشومانو د اشارو په ژبه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته د عقیدت او محبت پرزونې وړاندې کړې دي ماشومانو په پینټینګ کې حصہ واغسته د گورنمنٹ سکول پراجیکټ منیجر کومل نعیم ماشومانو کې پولاو تقسیم کړو په دې موقع سکول فرنګارنګ بلفونو ښایسته کړی شوی و میډم کومل نعیم هم پښتو ون ته وویل چې اداره کې 15 سپیشل ماشومان او ماشومانې داخلي دي او د داخلو لړۍ دوامدار ده دغه سپیشل واړه به د ټولنې مثالي اوسیدونکي جوړوي نن مونږ چې پروګرام او هغه 12 ربیع الاول مونږ سلیبریټ وکړو خپل سکول کې چې دا کاټلنګ ته او ټول کې پکې ته دا پیغام ورسي چې زموږ ماشومان چانه کم نه ډېر ټیلنټډ دي دا ویر نشي او نشي خو الله تعالی دیتا ډېر زیات چې دی هغه پوتنشل ورکړی دی زموږ مین آبجیکټ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا دی چې د سپیشل ماشومان چې مونږ سره دي هغې دپاره یو داسې سکول او سیټ اپ جوړ کړو چې دا زده کړي او ایز ا سټیزن چې دی پاکستان ته سرو کوي محمد ایوب هم پشتو ون نیوز تحصیل کاټلنګ د قبایلی سیمو ځوانانو کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته خو صرف دوی دنیا ته مخکې کولو ضرورت دی افریدیان سوپر لیګ ټرافۍ مخکتو دستوره ترسره شوي نور تفصیل د جهانزیب افریدي په دې رپورټ کې فریدیان سوپر لیګ ټرافۍ مخکتونې دستوره د قبایلی عوامي پارټۍ مشر حاجی عبدالرازق په مشرۍ کې ترسره شوه په دې موقع افریدیان فاونډیشن مشر حاجی بابوجان وویل چې افریدیان سوپر لیګ مطلب د خیبر ټول خلک په یو ځای راجمع کول نن په کوم ګراوندونو کې مونږه کیل کاو ایونت مو شروع کړی وي تماشې کاو دلته به علالې کېدلې دلته به سرونه پرې کېدل
نن الحمدلله چې د سابقه فاټا زمونږ د قبایلی سیمې آغا رونق بیا بحال شوی دی و دغه ټولې دنیو له به دا میسج مونږ ورکوو چې مونږ په هر یوه کیسه کې سره یو و ان شاء الله په مونږ کې نه څوک نفرتونه خوراولی شي. اوس د مونږ خلک په دا باندې پوه شولو د دنیو یې ولیدله او د دنیو تعلیم یې وکړلو و د دغو نوجوانانو په ترو باندې د مونږ دا لوکا به ان شاء الله د ټولې دنیو نه مخکې ځي. په دې موقع په خپل خطاب کې معراج ټولې دنیا ته دا پیغام ورکو او ویل چې قبایل پرامن خلک دي او دلته د ټیلنټ هیڅ کمی نشته خو صرف د راښکاره کولو ضرورت دی. With the help of Afridian Super League, so this conveys a message to the abroad cricketers that Pakistan is the only safest country for the cricket. Those who criticize Pakistan that there is no peace and we are not ready to go there to play cricket, so I think I should criticize them. افریدیان سوپر لیگ کې د خیبر نه 11 ټیمونه حصہ اخلي او د دې باقاعده افتتاح په 30 اکتوبر کیږي. د ټرافي مخکتو په دې دستوره کې برانډ امبیسیډر کبیر افریدي په خصوصي توګه شرکت وکړو. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدي، هم پښتو ون نیوز، باړه ضلع خیبر. او د بردیر گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول ګندګار کې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم او د اجالا فاونډیشن په مالی مرسته یتیمانو ماشومانو کې د سکول کپړې او سکالرشپ تقسیم حواله سره دستوره شوی. دستوره کې ډیپټي کمشنر بردیر محمد شعیب، د پاک فوج کرنل جواد او یتیمانو ماشومانو ګڼ شمیر کې ګډون کړي. د دستورې په اړه نور تفصیل بردیر نه د محمد اسلام په دې رپورت کې. په بردیر گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول ګندګار کې د اجالا فاونډیشن په مالی مرسته د ګندګار، خانپور او چاندې سره تعلق لرونکي یتیمانو د سکول ماشومانو کې د سکول بیگز، کپړې او د سکالرشپ نقدو روپو تقسیمولو او د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کانفرنس حواله سره دستوره شوی. دستوره کې ډیپټي کمشنر بردیر محمد شعیب خان، د پاک فوج 181 وینګ کرنل جواد، پرنسپل گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول ګندګار اعظم خان، د محب وطن یوت ضلعي صدر غیاث الدین، د علاقې مشرانو او د مختلف سکولونو یتیمانو ماشومانو ګڼ شمیر کې ګډون کړی. دستورې ته خپل وینا کې وینا کوونکو ویل چې د اجالا فاونډیشن له طرفه یتیمانو ماشومانو سره مالی مرسته او تعاون د ستاینې وړ او موږ له پکار دی چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په تعلیماتو عمل او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات خپل کړو. دلته کې زمونږ دا یاد دی کہانی دا چې بالکل تاسو چې کوم دی یوازې نه تاسو سره چې کوم دی مونږ ولاړ یو، ایڈمنسټریشن د سره ولاړ دی، فوج د سره ولاړ دی، دا مشران دلته کې چې کم ناس دي د دې علاقې خلک چې کم دي دا سره ولاړ دي، اجالا فاؤنڈیشن در سره ولاړ دي. اور یہ بچے کل کو جب بڑے ہوں گے، پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، علاقے کا تو نام ہو گئی اور آپ لوگوں کے بھی خاص طور پہ جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے تو اس کو اللہ اس کو اپنے اجر کے ساتھ ساتھ رکھے. د دستورې په اخره کې ډیپټي کمشنر دیر محمد شعیب، کرنل جواد او نورو مشرانو د اجالا فاونډیشن په مالی مرسته یتیمانو ماشومانو کې کپړې د سکالرشپ نقد روپۍ تقسیم کړي. په دې موقع د پاک فوج کرنل جواد او ډیپټي کمشنر بردیر محمد شعیب یتیمانو ماشومانو ته د پاک فوج 181 وینګ له اړخه تحفې او ډالۍ هم حواله کړي. محمد اسلام، هم پښتو ون نیوز، بردیر. او اوس راځو د لوبو او د لوبغاړو خبرونو ته. او د لوبو په خبرونو کې د ټول ناول کرکټ د کرکټ مینوالو انتظار ختم. آی سی سی منز T20 ورلد کپ د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ لوبې نه پیل شو. نړیوال کرکټ مقابلې به تر 14 نومبر پورې متحده عرب اماراتو او عمان کې روانې وي. 14 ټیمونه به T20 ورلد کپ کې برخه اخلي او نړیوال جام به په 2 برخو کې ترسره کیږي. لومړی برخه نن څخه پیل شوي په کوم کې چې 8 لوبډلې سیالي کوي. په A ګروپ کې سریلانکا، آیرلینډ، هالند او نیمیبیا شامل دي. په داسې حال کې چې په ګروپ B کې بنگلاديش، سکاټلند، پاپوا نیوګینی او کوربا عمان شامل دي. د دواړو ګروپونو نه بعد 2 بریالي ټیمونه سوپر 12 مرحلې کې لوبېږي. د لومړی پړاو لومړی لوبه نن د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ ترسره شوې ده. په دویمه لوبه کې به بنگلاديش او سکاټلند مقابله روانه ده. سوپر 12 په ګروپ 1 کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ټیمونه شامل دي او په ګروپ 2 کې پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او افغانستان شامل دي. د ورلد کپ سوپر 12 سیالۍ به د اکتوبر په 23 شروع کیږي چې لومړی لوبه به د استرالیا او جنوبي افریقې ترمنځ لوبېږي او دویمه لوبه به د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. پاکستان به په شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 23 د روایتي حریف هندوستان په وړاندې ترسره کړي.
د T20 ورلد کپ لپاره د قامي کرکټ ټیم تیاریانې روانې دي. د پاکستان ټیم په دویمه ورځ هم جیم سیشن جاری و. ټیم به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 24مه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. ملي لوبغاړي د 2 غنټو جیم سیشن کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې لوبډلې نن ماښام 6 بجې د ICC اکیډمي ګراوند کې نټ سیشنونه ترسره کړي. د ملي لوبډلې ټریننګ سیشن به 3 غنټې دوام وکړي. د پاکستان کرکټ ټیم د شلوریز نړیوال جام لپاره دوبۍ ته رسیدلې. د پاکستان کرکټ ټیم د شلوریز نړیوال جام لپاره دوبۍ ته رسیدو وروسته د کووډ ټیسټونه هم شوي وو چې نتیجه منفي راغلې وه. له هغې وروسته د ملي لوبډلې غړو ته اجازه ورکړې شوې وه چې یو ځای کار وکړي. ملي لوبډله به په میګا ایونټ کې د خپل لومړۍ لوبې نه مخکې 2 وارم اپ سیالۍ هم کوي چې د اکتوبر په 18مه بعد د ویسټ انډیز سره او د اکتوبر په 20مه بعد د جنوبي افریقې سره ټیم خپل وارم اپ میچونه کوي. او د پاکستان هندوستان د کرکټ لوبې د جوش او جذبې له وجې ثانیه مرزا یو عجیبه فیصله کړې ده. د پاکستان د کرکټر شعیب ملک میرمن او د هندوستان ټینس سټار ثانیه مرزا فیصله وکړه چې د سیالۍ په ورځ به سوشل میډیا څخه ځان غیب کړي. هغې ویل چې هغه پوهیږي چې د پاک هند سیالۍ وروسته د سوشل میډیا کاروونکي به خامخا په هغې نیوکې وکړي او نه غواړي چې له کوم منفي نظر سره مخ شي. په داسې وختونو کې د شعیب ملک میرمن ثانیه مرزا په سوشل میډیا کې د تعصب سره مخ کیږي. هغې په سوشل میډیا ویب سایټ انسټاګرام باندې یو ویډیو پیغام کې ویلي چې هغه به د ICC مینز T20 کې د پاک هند سیالۍ په ورځ په سوشل میډیا نه ښکاري. د ویډیو پیغام سره د الوداع سرلیک یعنی کیپشن هم هغې ورکړی دی. د هندوستان پخواني کرکټر یوراج سنگھ هم په یو تبصره کې د ثانیه مرزا د فیصلې هرکلی کړی. له پاکستاني کرکټر شعیب ملک سره د هغې د واده راهیسې ډیرو هندوستانیانو او د سوشل میډیا کاروونکو تور لګولي چې ثانیه مرزا اوس هندوستانی نه ده او د دې له وجې بیا ثانیه مرزا د خپل قومیت دفاع کوي. او اوس راځو د موسم خبرونو طرف ته. محکمه موسمیات وایي د ملک په وسطي او جنوبي سیمو کې به موسم اوچ وي، خو اسلام آباد، برني پنجاب، برني خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر سیمو کې د سیلۍ او د پړک پړوک سره د باران امکان دی. تیر شوی روز کې د ملک په زیاترو سیمو کې موسم اوچ و، خو ګلګت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا او مري کې د پړک پړوک سره باران شوی دی. ټول نه زیات باران د ګلګت بلتستان استور سیمه کې 9 ملي لیټره ریکارډ شوی او د ټول نه زیات درجه حرارت په تربت او شهید بنظیر آباد کې یو کم 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. او د موسم خبرونو سره خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې وزټ کولی شئ. الله پامان.